whiskey because then I'd be drunk by half hour. ستا په نظر افغانستان ولس څه وکړي چې دوی فقر نه ورځي جواب راکړه دوی باید څه درس ووایي طالب پرې نږدي چې د بچیانو مکتب یې ورته وران کړي طالب پرې نږدي چې سړک ته بشکې کېږدي ملا پرې نږدي چې په حیوانانو یې جنسي تېری وکړي هغه دې وکړي څه ورته وایي د څنګه چې خارج کې څوک چې دیني مذهبي تعلیمونه کوي په پوهنتون کې کوي په مکتب کې کوي د حقاني د پاکستان مدرسو ته د خپل ماشومان نه لیږي چې هلته دوه مشکلات کېږي په وړکینې کې د پنجابي د ګلخان د ملا لکه د سمیع الحق د هغوی جنسي تنده پې وچېږي تنده پې ماتېږي او چې غټ سي بیا وطن ته رالیږي جنرال رازق غوندې د موږ قهرمانان پې وژني نو دغه یوه خلاص لاره ده خلاص او 22 هورو ته ځان مه مړ کوئ چا چې درته ویلی چې 22 هورو ته ځان مړ کوئ ورته ته دې ځان مړ که خور و ښځه دې ما ته راولېږه بیا به زه پوه شم چې هغه څومره تا ته څه رقم جواب درکوي چې ملا طالب ته هر څه ویلی چې منډه د 22 هورو دپاره ځان وچوده ته ورته ورته دا ښځه ولور دې ما ته راکړه خور دې ما ته راکړه ته ځان وچوه زه به هغه په دې دنیا کې کېږدم ته 22 هورو ته ورسه چې دومره در باندې تادي ده دوست محمد just enjoy your time honey دا پاپړ به زه وخورم اوس هم جواب زده که بیا چې چا درته ویلی چې منډه ځان وچوئ یا بشکه کېږدئ ورته یې خور و مور دې ما ته راکړه که خارجه یو که روسه یو که پنجابه یو چې دا درته ویلې چې ځان مړ کړي 22 هورې دي ورته یې سمه ده 22 هورو ته ته ورسه چې دومره دې څنګه دې په ما دې لورېږي په ځان دې نه لورېږي او خور و ښځه دې مور دې ما ته پرېږده Ahmad Modern, you don't give me answer. I will see. صاحب ولې غوسه یې سم خفه شوم ښه تا سره چې څوک خبرې کوي هغه سړی بالکل انسان نه ده ته هېڅ ملامته نه یې ډاکټرې ښه نو ته څه دلته غول خورې چې ما ته میسج کوې خو ورکېږه نه به دې میسج کوو تا ته چا ویلې چې ته میسج وکړه خو ته خو اول خو دې ځان ته ویلې چې ته انسان نه پوهېږي څنګه ستا که ګوره بیا کوس شروع سو کوس له دې نه هم کومه ښه خبره نه ده زده دیګی زده کوي هغه سړي ښایسته وزه پخ کړې وه کباب یې پخ کړی وریځې یې پخ کړی وې اشپزي خو یې تاسې نه ده زده افغانستان کوم رقم سوله راتلی شي جواب راکړه که موږ ستاسو دغه رقم خبرې کوو بیا ولاکه سوله راشي سوله چې ته راځي طالب مردار که سر یې پرې که سنګر ترې ونیسه ښځه او لور یې ځان ته نکاح که هم د طالب ښځه هم خور هم لور ځان ته نکاح کوي یوه به هم خپله ښځه یوه به هم د طالب ښځه ځان ته مین کنیزه کوي یوه به یې خور کنیزه یوه به یې د تا مور دغه مور به د تا کنیزه بلکې مور یې پلار ته کېنوه لور و ښځه یې ځان ته کېنوه دغسې 3 ښځې به دې سي او پلار ته به دې مفتو کې د طالب مور کېنوه طالب هم مردار که پلار یې مردار که پرکټی هم مردار که او ښایسته نسل ګلالي افغانان نسلونه جوړ کړي طالبي نسل ختم کړي دغه رقم سوله دغسې هم راځي ښه محمد مصطفی به لږ راواخلو چې دا مصطفی دا راځي مصطفی لږ وغاپي امریکایانو ته خو ګلبدین کونه ورکوله د ګلبدین لورګانې ورغلې وې چې د ما پلار ته څه مه وایي امریکایانو ته خو خلیلزاد راوستي و په ریګن کې کونه اول هم امریکایانو ته کونه ورکړه بیا اوس طالبان هم په شکل کې ملایان غي اوس وروسته ورخلاص سوي نو درې واړو پنجابیانو مو غولئ امریکایانو مو غولئ روس مو غولئ نو دا خو افغان معاشره کې خو ښځه له کوره نه وځي سړیان وځي اول ریګن په وایټ هاوس کې وغولئ بیا پنجابي په جی ایچ کیو کې وغولئ بیا اوس هم روس غي لګیا د عباس ستانکزي سره عجیبه خبرې کوئ ته بس کوی که زه جواب نه لرم
ټول اول نه اوس سپیانو دا ته نه پوهېږه دا هایجین تیوري ده په سپي چې لاس ووکې بیا ډوډۍ وخورې ټایپ 1 هایپر سنسټیویټي ټایپ 2 سړي امیون سیستم قوي کېږي بیا عقله او دغه ته منډه جین هایجین هایپوتیسس لږ ووایم خدای ته وګوره د انسانانو کمنټ وایي د مسلمانانو کمنټ وایي د انسانانو وایي د سپیو د طالبانو کمنټ مه وایه دا ټولې لايرانې دي ښایسته وړکۍ جلکۍ ده Hi, honey. You want to say hi? I can open it. Can you? Okay, Fauzi. It's 975 people that watching. Hi, people. Hi, world. Hello. Here's this. Thank you. Cheers, people. We're allowed to drink here. Yeah, tell her you are allowed to drink Oh, here. I'm allowed to drink. I don't smoke, but I should if I wanted to. I mean, I could have. I'm not all into smoking, but for this beautiful day, enjoying with friends, with family. And she made a wonderful birthday, threw a wonderful birthday party for her my beautiful husband. For my husband. And this was planned and done within Within 24 hours. Yeah. Because he wasn't sure if he wanted to have a birthday party or not. So he decided that he did last night. Was it last night? Yeah. I let you know. Yeah. Yeah, at work. You just told me. Yesterday at work. Yeah. So he told Since me yesterday, this time to this time, it's the same 24 hours. Yeah, 24 hours. 24 hours? No. You after work less than 24 hours. After work, I went and I went to Sam's. I started cooking. Wow. I went to sleep last night at close to 2 a.m. Oh. And then I wake up at 7 a.m. this morning and continue cooking. Yep. So this is all for my husband. Yes. My beautiful husband. My husband's with her husband. Yeah, they're talking about construction. Guys. Guys, No. look at baby. Yeah. Look at her. Come on, د دنیا ښځې خو په ارامه ژوند کوي خوشحالي کوي تاسې را خو خپلې افغانانې نه دي پاتې Hello, it's good to see you. Yeah, let's meet It's good to see you. They're our godparents. Good, it's good to see you. Alex, Alex. Su esposo ya lo conocía. Wow. Mira, 24 horas. A todo el mundo le está presumiendo. ¿La merezco? No. Sí, la verdad. Oh my God, you look even more sexy when you speak Spanish. Once I heard if you want to be sexy, you should learn Spanish. If you want to be like kind of think something, you learn French. So there was like, she looked more sexy when she speaks Spanish. So Alex needs to speak. So we need to. I'm gonna learn. Yo, you And if I speak Spanish, nobody would think that I'm something else. No. They would say I'm Spanish. You do. I told you that you kind of look like my aunt. Yeah. Nina, ¿quieres agua natural? Mi amor, agua natural. No pusimos el د خلکو ښځې خو خوشحالې دي خپلو مېړونو ته پاټیانې اچي ښځې خو یې تاسې کونډې سولې بې غیرته مورګانې خو یې تاسې زاړي د سپي زمنو todo lo que cociné, digo, todo lo que todo, 24 horas Dios de mi vida. Así, mira, así. Fauzia's live Facebook Yeah. living. You want to say hi? So is this going back home? Yeah, it's 1,000 people, 900 people watching, Shows 944. people, And that would be 100 out and drinking and having. Really? Yeah, and having fun. Yeah, That's so you're awesome. allowed to have fun. Oh, that's great. Yeah. When you're in the States, do anything. Yeah. Do what you want. I can have lemon. You want a drink, Fauzia? وګه دا دی عبد الله پرکټیان دا جهادي پرکټیان ټول اندا کارونه کوي تنا تاسو مري تاسو د ټیټو پخ جیم جهاد می مرمۍ په لاس کې درکې ها
ها. Texted me about Lala's video. But you know, this is, and I told her, this is a brown people ټولو ته نه کوم، ته نه طالبانو ته کوم، سپګنو ته، مجاهدینو ته کوم، ټولو ته خو نه کوم. د ډاکټر نجیب پلویانو ته خو نه کوم، د غازي امان الله خان پلویانو ته خو نه کوم، د پاکستان سپګنو ته کوم، د پاکستان سپیو ته کوم، د پاکستان نوکرانو ته کوم. or something for Fresca. And they're cool. Right here, this very minute. Ready for it? Okay. I love it. ټولو ته کنځلې نه کوم لکه همیشه. ته نه سپګنو ته کنځا کوم، سپګن ته، ملا ته. I'm gonna enjoy once I switch off the video. دنیا په قصه کې نه دا ویاله وای اسلام ته خطره ده، خلک خپل ژوند کوي، هیڅ شي ته هم خطره نه ده. یګانه شی خطره چې دی تاسو کونو ته خطره ده، حیوانانو ته هم خطره ده. چې جومات دې ولېږئ ملا به جنسي تیری پې وکړي، دغه یګانه ته خطره ده چې مدرسې ته ماشومان ولېږئ هلته ملا جنسي تیری پې کوي. نور نه دین ته خطره ده، نه اسلام ته خطره ده، نه دنیا کې خطره ده. دنیا کې هغه د خلک خپل ژوند کوي خوشحاله، هغه شاته خلک دي له دې نه دي خبر، لا دیوالونه هم نه لري، دیو بل نه څوک ښځو ته ګوري، نه دیو بل زمنو ته څوک ګوري. دا یو کور، هغه بل کور، هغه بل کور، هر یو خپل سپیان راوستي ښایسته. دیو بل سپیان هم په امن دي له یو بل نه. تاسې که ولا دیو بل سره دروازه ونه لرئ دیوال، ولا دیو بل ښځې خور مور ته خو سره ور واوړئ. د ګوره دوی دیوالونه نه لري، تاسې څه بلا وښلې چې غټ غټ دیوالونه راچور کړي. تاسې که داسې دیوالونه ونه لرئ، ته په خپل همسایه باندې په حیثیت د مسلمان چې داسې دیوال ونه لرې، په ملا طالب د په همسایه کې و یو طالب و، هغه یو سړي سره خپله ښځه روانه وه، و یو طالب ورته ویل چې دا دې څه کېږي؟ هغه ورته ویل چې ښځه مې ده. و هغه ورته ویل چې ښځه دې ده خو ولې غین؟ هغه سکه ویل که دا غول به هر چېرته یار چېرته به کېږي، لکه چې ښځه ده بس همدا یو کار به وي. نو دې لپاره داسې غټ غټ دیوالونه جوړوئ چې طالب ملاګان به داسې ښځې هم درنه کش کړي، جنسي تیری به وکړي، ځان ته به یې وساتي په مفتو کې. زه دا بل د بې غیرته د پاکستان علي فرهاد خو دا لږ بلاک کړم، پاکستانی خو نه غواړم دلته. Let's turn on the discussion. نو که چېرې تاسې داسې خپل کورونه دیوالونه ونه کوئ داسې، نو تاسې خور مور ښځه به هم له همسایه نه په ارامئ، راځئ به کله به یو له ښځې جګوئ، کله به بل له ښځې جګوئ. په دې چې تاسو ټول جنسي فقر وښلي یاستئ لودګانو سپیو. طالب څه سپی دی چې ما ته یې بلا را په سر کېږي؟ البته تا ته مې کونه در کړې چې ته د طالب بلا ما ته په را سر کوې. دا احسان ملک وایي دا څومره په قهر یې ډاکټر صاحب منم ستاسو جزئیات را پارېدلي دي، خو څه د وکړو ټول په جهالت اخته دي. وایي اسلام یو وخت به د ښځې ښکاره شي، الله به وایي زه لعنت وایم پر هغه ویښته پټ نه کړي. ښه نو دی تا کونه چې راوتې د ملا ته، دا ملا دې چې په مسجد کې پرتوک در باندې وباسي، لوڅه کونه دې غي، هغلته بې حیایي، هغلته به هغه باره کې خدای پاکي څه نه دي ویلي. دا خدای پاک به یو د ما ویښتانو ته را خبرې کوي، او جومات کې ملا تا غي، کونه دې در باندې لوڅوي، جنسي تیری در باندې کوي، په 52 طالبانو کې د یو بل سره تقسیموي، هغه کې هېڅ شي خدای هغه باره کې هېڅ هم نه دي ویلي. دا خدای پاک یو د ما ویښتانو ته خوسې ناستو چې د پوځیا ویښتان ښکاره کېږي او بیا به بې حیایي راځي. ایډیټس. سلام علیکم جمیلې جان، خو تاسو راغلي یاستئ، نو زه اوس مجبوره یم تاسو ته دغه خبرې ونه کړم کومې چې دا سپګنو ته کولې، دا طالبانو کماستو ته هم کوله. زه خو د دوی په مذهب ورسره ښه پوهېږم. دا د بې غیرته بچي په دومره کالو کې د دوی له لاسه نه افغان ښځه، نه افغان مور، نه افغان خور په ارامه پاتې ده. وړکي ماشومانو باندې جنسي تیری کېږي، د هغه باره کې اسلام هېڅ نه دي ویلي. کونډه زړه بیچاره ښځه په یوه زوی باندې سر سپین کړي، افغانه ښځه کینی،
بیا یو سپګان راجګ سي هغه زوی ورته مړ کړي د هغې باره کې خدای پاک هېڅ هم نه ویلي دا خدای پاک دومره بېغمه ده چې دا ټول حدیثونه او قرانونه موږ ته رالېږل سوي او هغه هم تنها ښځو ته هغه جومات کې ملا چې کوم کارونه کوي هغه ته یو حدیث قرآن کې یو آیات نه ده رالېږلی I'm gonna bring my oh I have the charger here no دا ګوره هغوی خپله خوشحالي کوي دنیا کې خلک همسایګانو نه دي خبر طالب مرداباد مننه جمیله جان خوره ته دې مونږ هوره یې مونږ په تا ځانونه وژنو طالبانو ته دې زړه سلام طالب چې دې نه مخکې اول مردارېږي څوک چې درته وایي چې لاړ چې ځان مړ کړه دوه بیا هورې به در کوم ورته داسې چالو کړه ته دې ما ته خپله ښځه او مور ما ته راکړه لور خور او ښځه دې ما ته راکړه مور دې ما پلار ته راکړه ته لاړ شه دوه بیا هورو ته زه به یې تا خور او مور په ښځې باندې خپل فامیل خوشحاله کړم شرط گئی نن سبا کې بیا چې درته ویل ځان مړ کوي شرط دی اتې زمزم د خدای په امان پښتنه یې سم وغږېږه ادب مدب پاتې ده ادب چې د کله چې تورمخی پنجابی د مومن ملالې باندې ورننوته هغه به ورته په ویلې چې په ادب راسه په بسم الله قدم راکېږده کله چې د خیاط خان په مور باندې پنجابیان ورتلل د خیاط خان مور به ورته ډول دریاګۍ واخیستې په بسم الله قدم راواخله شایسته ناوه کوي دا طالب چې درځي تاسې باندې ځان چوي تاسې مړه کوي سړک و پول هم درته وژني د هغه ته به هم زه په ادب خبره کوم د داسې ښځې که پر مخ پوزه نه وي بې ادبي دې معاف وي دا وګوره دا دې بې عقل ته ګوره پوزه نه وي زما ښایسته پوزه ده پکې پیزوان هم ده پوز هم لرم میخکای هم پکې لرم ډایمنډ ښه زه به نور خپله پارټي انجوی کړم دا خلکو سره به خبرې وکړم وای خدای په هغه ورځ تا مور او پلار ولې نه مړ کېدې چې ته یې افغانۍ پیدا کولې زه من دا سوچ کوم چې خدای په هغه ورځ باندې کشکې تاسې هغه هاشمام لا پیدا سوی کشکې ته هغه کرس ګیل پیدا سوی وي که ته د مور دې نه چې ته پیدا کولې کرس ګیل یې پیدا کړی و اوس هم د کرکټ لوبه له سریلانکا نه ګټلې وه له پاکستان نه کرس ګیل څنګه زبردسته لوبه وګټله هغه تور مردار خواره د کرس ګیل ورونه خویندې په تا باندې شرف لري چې ته پیدا کولې مردار خواره کشکې کرس ګیل پیدا کړی و جمیلې خورې مننه د کرکټ غوسه په تاسې باسم بل ځای مې لعنت دې په تاسې د ما په مور پلار چېشته لعنت کوي لعنت دې ګوره لعنت دې د ګلبدین په مور پلار نه یې چې ګلبدین یې زېږولی په دې چې ګلبدین خو خپل اولاد ته یو ښه ژوند جوړ کړ لعنت دې د په سیاف او په ربانیم نه په دې چې هغوی خو خپل اولادونو ته ښه ژوند جوړ کړ لعنت دې په تاسې چې د تاسې د زمن و مکتب دراني او تاسې د بې غیرته بچي ورته ګورئ لعنت دې په تاسې او امریکا څه کوي امریکا کې خو خلیلزاد د امریکایي کړی د راځي تاسې مړ کوي اول یې تاسې ته په طالبانو باندې په مجاهدینو اصله درولېږله مردار یې کړئ ټول اوس یې په طالبانو درلېږي د بې غیرته بچی او خبرې هم تاسې لا کوئ I'm supporting my Afghan people. I hate Pakistan. And I hate terrorism. I hate Mullah. I hate Talib. I love my country. I love Dr. Najib. I love Ghazi Amanullah Khan. I love Ahmad Shah Baba. لعنت دې په تا یې چې تا غوندې سپی زېږولی ده او د افغانانو د خویندو میندو عزتونه لوټ کېږي او ته د سپي بچی اوس هم ژوندی ته یو ملحد یې سیده دا ښه مسلمان به ته یې چې مسجد کې د ملا غي او دا مسلمان به هغه ته وایي چې کونه ورکوي په مسجد کې له ښځې مو ګوره نیمو ښځې مو درته ملا لنډي غوندې په تعویزونو باندې تعویز باندې ښځې بېعزتیانې مو سوی د خویندو میندو نیمې د پنجاب عسکرانو د جی ایچ کیو تربیه سوي سپی درته بېعزته کړې
تاسې د بې غیرته بچي یاستئ خلاص. طالبان هره ورځ د افغانستان په ملي اوربان 150 روپیا ورکوي، خو یوه ورځ د ډیورن په کرښه اګزیکټلی د ډیورن کرښه خو د هغې د مور د میړه ده که نه. ښه خفه نه شئ، فخر کوه چې افغان یاستئ. زه په ځان فخر کوم چې زه افغان مېرمنه یم، خو که زه افغان سړی وم ما به ځان مړ کړی و. په دې چې بې غیرته خو تاسې یاستئ. هم کرکټ لوبه بایلئ او هم طالبان مړ کوي. زه غولانه ډونټ ټاک اباوټ د ګریټ افغانستان. دا شکل ته دې کتلي دي ښه مننه، خدای په امان، ورکېږئ ټول.